موسی خان سوال درته کوم د دونه وړې خبرې نه لویه مسله مه جوړوه. ملک صاحب ارسلاګي د موسی خان غیرت ته آواز ورکړی دی. نن کې داسې پرېږدم کیدای شي چې سبا ډز راباندې وکړي. موسی خانه لږ د حوصلې نه کار واله، زمونږ خبره ومنه. انسان نه غلطي کیږي او بیا دا ضروري نه ده چې بل انسان دې هم د هغه نه زیاته غلطي وکړي. ملک صاحب دومره مینت ورته مه کوه ملک صاحب، د نرتوب پته به درته په 2 منټه کې ولګي. ارسلاګیا شو چې راغلې د ډېرې مودې تاونه دي، اخر را بهار سو. پرېږده چې د لمبو فتې ولګي. موساګیا زمام د ډېرې مودې نه هم دا ارمانو چې دا موقع به کله راځي یا ستانه دا کلی خالي شي او یا زمانه. اوهو یار دا تاسو څه د ماشومانو خبرې کوئ؟ دشمني تاسو ته ګپ ښکاري او بیا دا دومره لویه مسله خو نه ده څومره چې تاسو جوړه کړې ده. ملک صاحب نن به مخې ته نه راځې. ارسلاګیا نن چې دې په توپنچه کې څونه مرمۍ دي او په ګوته کې دې څونه طاقت دی، د موسی خان سینه درته ببره ده. ډز دې کوه. ډز به ته کې موساګیا، ولې چې ډومبی ګزار در باندې مونږ کړی ستا سړی م والی دی. ښه نو چې دا خبره ده نو ځان ټینګ کړه. راځئ هلکه چې پولیس خبر کړي. ودې کتې ارسلاګیا د موسی خان زور دغه ستا زور و. خان د مرګ سره به اوس موسی خان و مخ ته څوک په اوچت اواز خبرې ونه کړي. بس به بڑی شان قرار خوب وکړم. واه ګلابیه څومره خوند پکې مساجمه د مخ خو دې داسې خدمت نه کوي. نن څنګه داسې راپورې مهربانه شولې ستاسو خیال و چې ته به ارسلا خان مړ کړې او ته به جنځې ګرځې. ارسلا خانه ما خو ته مړ کړی یې او د دې ټوله کلي خو ستا د مرګ د خیرات اروا وغوړه. ته بیا څنګه راژوندی شوې؟ چپ! ارسلا خان مړ دی، دا د هغه روح ګرځي. زما بخیال دا عکسونه درانه دي او که دا کټ دروند دی. زما د بدماشۍ پوزیشن یې راخراب کړي. دی د خدای تر 7 اسمان لاندې کې د ارسلا خان شو. دا خو د ارسلا خان مرګ نه شو، یو غصاب شو چې ما ته پېښ شو. اوس د ده پر ځای ځکه سره خوب نشم کولی. روح دی او په فلاکت یې بېکاره کچمل دی چې خوب ته نه پرېږدي. موسی خانه ته هم ډېر بېسره یې. زه بېده سه ستا سره د چا څه کار دی؟ ما وبخښه ته زما څه څه وایې؟ د ارسلا خان ګوښه د ارسلا خان وخه ما وبخښه ته زما څه څه وایې؟ ټول وګرځې د ارسلا خان کامیاب
کې منصوبې ناکامه کړې دي نن به درنه د هر څه نه مخکې د یوې ناکامې منصوبې تپوس کوم و د ناراسته بچیه بیا دې جوړ خوب ولیدو ماما خوب مې خو دا پته ډک ولیدی د هغه شکر دی چې رښتیا نه وو ورشه باروزې ته ورشه ملک دلاور خان او یو څو مشران دله راغلي دي ښه ملک دلاور خان او یو څو مشران د څه دپاره راغلي دي ورشه بهر به ورسره په خپله مې وشي د خوبونو جالې د خوبونو جالې اوس به ورسم چې دوی بیا د چیز دپاره راغلي دي ټوکې والی ټوکې لږ اواز وکړه مړه ټوکې والی ټوکې والی داسې چلو شو د یو نسل درې کسان او درې ونه یو ځای راپرېوتل خدایم غر کار سم رانه روکو هغه موبایل مې فکر یا لکه ماموتیا تم سم د مرګ مچي هر ځای کې موجودې یا جاویدیا صحیح نامه دې پیښې ده بچو دا تاسو داسې محمود وایاست ځان ته م کتلي دي یا لکه ماموتیا پرېږده دا خبرې یار هغه به ډاډه یار دې څنګه دی تپوس پرې نه کوې د زړه سره تنور ورکره ښه تود دی هغې کله تنور کم دی تنور دپاره خو د هغه مور ګاونډیانو کره ځي هغه تنور درته نه یادی ګوګوشتو د به ډاډه ښځه یادی راتلو سره جنګ شروع کړی دی ځه چې ځو تره پاڅېږه خانمه کته ښځه وې لور ته به دې عقل ښودلی وې هغه زما انګور نه مور ده مور هاي هاي دا خو خدای ته په سترګو باندې ړنده کړمه چېرته تاسو خوشکماز او چېرته زما د ګل غوندې لور ما د خپل لاس څخه خاورې ایرې کړه یاسمینې ما ته معلومې سمه بلا یې بلا دا خو شکر وباسه نسمنې چې عزت مې دله راوستو ګینې ستا دا ګزبې لور به خو څوک پنځم قبوله نه کړي هر وخت په خوله به سپي تړلي یو غوپه اول خو به مې په خپو کښېناسته وې تلي به دې راله ښکلول او راته به دې چې خانمې ستا دا لور مې په بل چا نشي پېرزو او اوس یې چې غپه ما ته څه پته وه چې ستا لور د رنګه ښایسته او د خوی نه بدرنګه ده داسې ښځې خو زه به دې خپلې چیتر پسې م نه راکاږم جر چیتره تا د خدای غلطه کړي زما په لور باندې لاس اوچت کړه ته بیا د خپله تماشه کوه چې ستا به نري دې څنګه راماتوم څه ته به ما باندې سرې وینې را روانې کړې بیا زه ګورم چې ته به ما باندې څنګه وینې را روانې بډاډه که په هفته کې مې دننه سره ډولۍ رانوړه که نه نو زما نوم به یاسمین نه یاسمینه زه ګورم چې زما په لور باندې بند ته څنګه راولي یا به سر ستی او یا به سر زمای خانمې که لور مې ورته په کور زړه نه کړه که نه نو زه به ښځه نه یم ښځه خیر دی ترورې ګوره د جنګ جګړو نه څه جوړېږي تا اندازه هر شم زه به بیا کور ته درشم په چرکان اول ته به خبره وکړو خوښه دې ده غلی شه جینو ډالیا که ته سړی وې نو تا له به ښځه مرونه نه کېناسته الله تعالی خو ویله ځه که زړه دې خاندي او که جاړي زه به زوی له بله ښځه کوم ویم رک کېږه دا ارمان به دې په زړه پاتې شي زوی له دې بل واده ونه کړو زه ګورو به اختر څه پټ میړه نه دی وبې ویني مور یې د اختر د شا میړه ده غلی شه چپ شه مړه زما د کلي مشرانو کشرانو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د وړاندې د ارسلا خان او د موسی خان د اوښي جاوید ترمنځ څه چیړ چاړ شوی خو ارسلا خان په دغه دوران کې جاوید باندې یو څو ګزارونه کړي خو مونږ به دا ووایو چې خیر دی جاوید کشر دی او ارسلا خان مشر دی که ارسلا خان په خپل کشر باندې یو ګزار نیمه کو نو هېڅ خبره نه ده نو دغه ځای کې کشرانو له پکار دي چې د مشر خاطر وساتي او د وړې خبرې نه دونه لویه مسله نه جوړوي په دغه سلسله کې ما تاسو ټول نن راغونډ کړي
او موسی خان او ارسلا خان مې راغوستي دي چې د دې د راضینامه په خپلو کېږو او یو بل ته ورغاړه بسو چې د دې خبرې نه سلوی فساد یا جنگ جګړه دا جوړه نشي. نو په دې موقع موږ د موسی خان ډېره شکریا ادا کوو چې زموږ د مشرانو کشرانو فیصله ومنله او ارسلا خان فی سبیل الله معاف کو. زه اوس موسی خان ته او ارسلا خان ته خواست کو چې دواړه راپاسي او دلته سره تر غاړه ودي. موسی خانه ارسلا خانه دا څه ګوتاړونه م کاږي کړي راپاسې کړي راپاسې ګل در باندې پسه راکه لکه سېرې دې خوا راشه ځان نام جاهلان جوړ کړي دي. دې خوا راشه موسی خانه داسې ته اوس داسې ودرېږه که نه یو ټټنګ نن وباسم نیغ وتېږه کته که داسې راشه دې خوا یو بل ته ورغاړه ودئ دا د خوشحالۍ خبره ده. خړتمونه مه کږوئ که نه خړتمونه مه کږوئ یو بل ته ورغاړه ودئ. شابئ 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 شاباس شاباس بس 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 کښېنئ کښېنئ شاته مه ګوره کښېنه کښېنه تم شاته مه ګوره کښېنه. د نن نه پس ارسلا خانه تا یا موسی خانه تا دا خبره دوباره وچېړله نو زمونږ د کلي د طرفه به تاسو باندې 15 لکه روپۍ جرمانۍ هغه به تاسو نه مونږ اخلو. هسې تره ما یو سوچ کولو چې دا کپړو په دې کاروبار کې خلکو حجونه وکړه او مونږ پکې هېڅ جوړه نه کړه چې دا وجه څه ده. جاوید خانه بچیا دا خو کاروبار دی کله ګټه او کله تاوان ستاسې شک دی څه؟ اول مې شک و اوس مې پوره یقین دی چې څه ما څه کړي دي؟ د غل په ګیره کې خو خس شته که نه؟ زما ګیره نشته نو خس پکې د کمې راغو. و د رښتیاو نه منکره اوس خو ګیره پرېږده که نه نه مخ نه دې سوان کړی لور جوړ کړی دی د مخ په ولو کې دې اوبه ودرېږي او اوس مجامت کې ګیره پرېږده چې ګیره پرېږدم نو ما ته بیا څوک لور راکوي؟ بابا دا ته څه وې لکه تنبل واده سنبل تا ته ما ویلي و که نه چې دا پلار دې نه کلاریږي دا واده به کوي اوس خو دې یقین راغو که نه؟ بابا زما د تا نه دا امید نو ما خو وی چې ته به د خپله ځواني زما د مور په پت کې زړه کړي او ته اوس نه سنبل بچې ستا مور سره خو زما لو میرج و زه په بل واده څه کوم؟ دروغ وایي چې یقین پې ونه کړي ټول حرکتونه مشکوک دي. ښه اوس پوه شوم دا ټول شیطانه ستا دی اوس په خون دې پوه کړم. تا خو زه پر دې امتحان کې واچولم خو خیر زه ورځم چې د خور نه مې تپوس وکړم چې هغه څه وایي. زه به چې ورشه تپوس کوم د امتحان نه مه یېرېږئ ما سې امتحان پاس کړی دی څه دا وګوره امتحان مې نه دی پاس کړی شکر دی بیبي را باندې د ودونو باران جوړ کړی دی که څنګه بیبي پلیز چپ کړه ښه مې درته چې ما سره مزه نو څه کې او سا بلا ته دې پرېږدی چې مزه نه وخوري او بیا راپسې کلي په کلي ګرځي ترورې خور مې زه ستا زویله در کوم خو هسې نه چې روزانه سر ماتي او بیا زه مات سر نشم ګټلی او زه به ولې هلمټ واله به وایي چې یو زره غم ونه کړې بچې د ده په خبرو پسې مزه دا ډېر ساده دی زه به ستا خور لکه د خوږ ګوتې ساتم او بیا چې زه د هغې په شا ولاړ یم نو غم د څه خبرې دی چې دا خبره ده ترورې نو بیا ما ته دا رشته منظوره ده او چې کله م خوښئ راشئ خپل امانت په سره ډولۍ کې بوځئ.
څوک یې غږ بلې نه کوې کاش چې د سترګو نظر دې دومره تیز وي څنګه چې د شپېلۍ اواز تر لرې لرې پورې رسېدی شي دا به زما قسمت و چې خدای راله سترګې راکړي او نظر یې پکې نه ده راکړی دا راته وایه چې ته څوک یې ستا د مخ د لیدلو ارماني یم او ستا د شپېلۍ د اواز د اورېدلو لیونی یم دلته څه کوې او ما نه څه غواړې ستا په دې محفل کې د خپلې مینې شمع بلول غواړم ستا نوم څه دی زه شیلا یم د پورې کلي د ملک دلاور خان لور یم شیلا بیبي د چا په ژوند کې چې د بېوسۍ طوفانونه وي په هغې کې د مینې شمع نشي بلېدی او زما دا شپېلۍ د سترګو توره تیاره زما د ژوند ملګري دي هغې کې نور څوک نه ځایږي زه ستا د شپېلۍ په اواز کې او ستا د سترګو په تیارو کې ورکېدل غواړم شیلا بیبي د خلکو د نظر نه څوک پټ نشي پاتې کېدی ځه لاړه شه هسې نه چې څوک مو وویني لاړه شه لونګینه تا زما هغه کار وکړو کوم چې تا ته ما په ټلیفون باندې ویلي وو وایي ګل پاڼې ته به راز د کار نه وې او کوبا به پوره کوي نه دا کله کېدی شي زړګیه ته څومره ښې زه به تا ته ستا ټول قرض واپس کړم چې ته هېڅ غم ونه کړې ښه په تو پیوله په مینه کې څوک دا خبرې نه کوي خو خانمې دا راته وویل چې زما او ستا د بیزوګانو مشره نو تا دا لانجې شروع کړي دي ځکه خو زه ویم چې زمون په دې کار کې برکت نشته دا څه بکواس کې ته شرمېږې نه چې مشر ته د بیزو وې دا خبرې به کور کوو او د یو روپۍ حساب به در سره کومه او سنبل به هم در باندې خبروم چې راشه د پلار اصلي شکل دې وګوره خو رښتیا ستا اصلي شکل کم دی مړه د سر نه واله تر خپو پورې ټول بدګونی مړه ته خدایا نه خبره وستا ودرېږه چې لونګینه بنده اوس درته خدای خیر پېښ کړه خیر خو دې نشته یسوکې زه به بابو سه بولا راځه زیه راځه السلام علیکم تروري وعلیکم سلام سیف الله ستړی مه شې دایم خوار مه شې څنګه یې ښې جوړې په خیر ته ښې ترور بیبي هلم سیف الله زویه ډېره ښه دې وکړل چې رالې یم د ډېرې ورځې راسې شېرعلي یادولې راتلم خو به خامخا شېرعلي یار او خوشخبري مې دله روړې ده څوکم په کارونو کې ګیرم اوس وزګار شومه نو دله راغمه سیف الله ورور د څه شي خوشخبري نه شېرعلي خوشخبري درته داسې نه اورمه هسې نه چې د خوشحالۍ نه دې په زړه څه چل وځي سیف الله زویه واقعي دا دومره لویه خوشخبري ده او که نه ترور بیبي دې خبرې اورېدو سره به ستاسو د دواړو وروڼو باندې د خوشحالۍ سیلاب راشي سیف الله جانه بیا نه وایه چې څه خبره ده د خوشحالۍ خبره دا ده ترور بیبي چې زما هغه دوست ډاکټر نه دی کامران سبا نه بل سبا را روان دی او هغه وایي چې د شېرعلي د سترګو علاج به زه پخپله کوم ما ورسره په ټلیفون خبره کړې وه شېرعلي به انشاءالله بالکل ټیک ټاک شي سیف الله زویه زموږ دپاره به د دې نه غټه د خوشحالۍ خبره بله کومه وي سیف الله ستا پوره پر یقین ده چې همداسې به وسي انشاءالله د الله په در کې د هېڅ کم هم نشته دی او بیا زما د خپل رب نه پوره تمه ده چې انشاءالله داسې به کېږي یا الله ته خپل فضل خدای شکر استاد شپې مې سوچ کو ډېر په ترقۍ رواني اوس دله خدای پاک لږې ډېرې پیسې درکړي که نه نو پوزیشن به دې نور هم ښه شي ته غم مه کوه ګلابه دا تش روب هم د کروڑونو روپو دی ګلداده بچی ته ټیک وې په دې پټي کې د سرو خزانه ده په راویستل غواړي کاکا دا به ما ته زما پلار هم وي چې دا پټې تاله مه ګړئ دې کې د کروڑونو روپو خزانه پرته ده راځه زویه د مانځه ټایم دی
خدای دې خیر وکړي. اوس به ایله کار وسو